السلام علیکم. افغانستان کرکټ بورډ د راشد خان د ستر ویاړ په پار د خوښۍ جشن ولمانځي. افغانستان کرکټ بورډ پرون ماښام د خوښۍ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په نړیوال شل ورځو سیالیو کې د لسیزې د غوره لوبغاړي په توګه د کرکټ د ځلانده ستوري راشد خان ستر ویاړ او لاسته راوړنې جشن ولمانځي. راشد خان په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي ده د افغانستان کرکټ بورډ د مشرتابه کارکوونکو، ملي لوبغاړو، نورو مسؤلینو او ټولو مینوالو څخه د زړه له تله مننه کوم چې د افغانستان لپاره ګټلی ویاړ یې په جشن ولمانځه او انشاءالله هڅه کوو چې آینده کې هم د وطن ته ویاړونه راوړو. ستاسو د دعا او ملاتړ څخه یوه نړۍ مننه کوم. بلخوا کرکټ بورډ چې د ولسمشره د راشد خان ته د ستر دولتي میډال غوښتنه کړې وه، جلالتمآب ولسمشر د هیواد د کرکټ ځلانده ستوري راشد خان ته د ستر دولتي میډال د ورکړې حکم ورکړ. د هیواد ولسمشر جلالتمآب محمد اشرف غني د افغانستان کرکټ بورډ د عمومي رئیس ښاغلي فرهان یوسفزي د غوښتنې په پایله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د چارو ادارې د لوی ریاست ته سپارښتنه کړې ده ترڅو د کرکټ د نړیوالې شورا له لوري د ملي اتل راشد خان ته د وروستیو د سترو لاسته راوړنو او ویاړونو له امله هغه ته د ستر دولتي میډال د ورکړې لړۍ ژر تر ژره ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې د اړوند ادارې له لوري د میډال د ورکړې لړۍ له بشپړېدو وروسته به جلالتمآب ولسمشر د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې خان په ستر دولتي میډال ونازوي. دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، که په چینل کې نوي یاست چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان. ښه وخت.